افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات ترسره کړي. طالبان څنګه وارخطا دي؟ تازه افغان ځواکونو چیرته عملیات ترسره کړي؟ په تیرو ۴ ساعتونو کې طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغان ځواکونو تیرو ۴ ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر طالبانو پراخ چڼیز عملیات او هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې 241 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد عملیات د هیواد په ننګرهار، غزني، زابل، روزګان، هلمند، تخار ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 183 طالبان وژل شوي، 58 ټپیان شوي او 9 نورې ژوندي نیول شوي دي. د سرچینې په خبره یادو عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو له لوري له منځه وړل شوي دي. باید یادونه وشي چې تیره ورځ هم د یو شمېر پاکستاني قومندانانو په شمول افغان ځواکونو 349 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.